چې کله اومه ورځ شوه نو نبي علیه الصلاة والسلام ته عقیقه کوله عبدالمطلب صاحب عقیقه کوله نو د قریشو چې څومره خلک دا ټول عبدالمطلب صاحب راوغوښتو ټول یې راوغوښتو نو چې ټول یې راوغوښتو نو په اومه ورځ ورته نوم کېښودو محمد نبی علیه الصلاة والسلام ته دا نوم چا کېښودو عبدالمطلب ورته کېښودو محمد دا نوم یې ورته کېښودو نو ټولو خلکو ورته وي ای عبدالمطلبه هغه نوم دې نوسي ته کېښودو چې ستا په ابا او په اجدادو کې دا نوم د چا نشته دی د عربو دا عادت دی هغوی د خپلو مشرانو نومونه ږدي اکثر د بابا او د نوسي یو نومي دا د هغې عادت دی وایي تا خو نوسي ته هغه نوم کېښود چې ستا په ابا او په اجدادو کې دا نوم چا نه دی ایښی عبدالمطلب صاحب ورته وویل وایي دا نوم مې ورله ځکه کېښودو چې بره په اسمانونو کې او لاندې په ځمکه کې په مغرب او په مشرق کې د ده صفتونه کېږي د ده څه کېږي محمد د حمد نه دی که نه صفت ته ویلی شي که نه چې د ده صفتونه کېږي او دا خبره د عبدالمطلب ولې وکړله ځکه یو شپه دی ودو که نه د شپې خوب لیدو خوب لیدو نبی رسول د پیدایش نه مخکې دا خوب لیدلی د خوب ولیدو چې زما د شانه یو زنځیر راپورته شي داسې اسمان ته وخیچي او بیا دا زنځیر په ونه باندې بدل شي یو ونه شي او د هغې څه څانګې مشرق طرف ته لاړې شي او څه مغرب طرف ته لاړې شي او د ټولې دنیا خلک کوشش کوي چې دې څانګو ته لاس ور واچوي وان خلي پورې خو یو کس دی څه خلک دی چې هغه راځي او دا ونه څه کوي پرې کوي څه خلک راځي چې دا ونه پرې کوي نو یو حسین او جمیل هلک دی خوبصورت هلک دی هغه ته نه دا خلک لرې کوي چې دا ونه به تاسو نه کټ کوئ سار شو عجیبه خوب مې لیدلی دی د ملا نه مې زنځیر اوچت شو اسمان ته وخت بیا ونه شوله څانګې په مشرق او په مغرب خورې شو خلک ورته لاسونه اچوي او څه خلک راځي دا ونه کټ کوي او حسین هلک دی هغه ته نه خلک لرې کوي دا څنګه خبره ده تعبیر کوونکو ورته وویل وی ستا په خاندان کې به یو داسې ماشوم پیدا کېږي چې د مغرب او د مشرق خلک په هغه پسې رواني په هغه پسې به رواني خو څه خلک به د هغه سره حسد کوي د هغه وجل او قتلول به غواړي خو الله به د هغه حفاظت کوي الله به د هغه څه کوي نو د چې دا خوب په ذهن کې وکنه نو چې نوم نبی رسول الله ته کې خدای هغه خوب تر یاد شو نو نوم به محمد وي نوم به سوي محمد وي صلی الله علیه وسلم ګوره دا ټول الهامي خبرې دي دا ټول څه دي د الله تبارک وتعالى د اسمان نه د دوی په زړونو کې اچولې د نبی علیه الصلاة والسلام د پلار نوم څه دی عبدالله څه دی عبدالله حدیث مبارک کې راځي الله ته په نومونو کې خوښ نوم چې دی عبدالله او عبدالرحمن دی الله ته په نومونو کې خوښ نوم څه دی عبدالله او عبدالرحمن نو د نبی علیه السلام د پلار نوم څه عبدالله اوس د نبی علیه الصلاة والسلام د نیکه په زړه کې الله دا واچوله چې د پلار نوم عبدالله کېده هغه نوم ورته کېده چې هغه الله ته په نومونو کې خوښ نوم دی اوس د نبی علیه السلام نوم یې څه کېښودو محمد نیکه نوم څه کېښودو محمد دا هم الله د هغه په زړه کې واچوله په دې کې ډېرې اشارې ډېرو خبرو ته یوه خبره خو دا ده چې کم کار چې ختم شي که نه هر کار چې د ختم کو د الله د طرف نه حکم دا دی او دا یو شرعي مسله هم ده چې د هغې په آخر کې الحمدلله وایه هر کار چې ختم شي د هغې په آخر کې څه وایه الحمدلله وایه لکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي که نه چې د جنتیانو آخري خبره به څه وي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین جنتیان چې جنت ته لاړ شي او په خپلو ځایونو شي نو آخري خبره به یې دا وي چې الحمدلله جنتیان آخري خبره به څه وي الحمدلله دارنګې چې کله ظالم هلاک شي که نه ظالم هلاک شي قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین ظالم هلاک شو الله د اسرائیل هلاک چې مونږ هم څه وایو الحمدلله ظالم چې هلاک شي نو څه ووایه الحمدلله دارنګې چې کله ډوډۍ خوري که نه قرآن کې راځي کلوا من رزق ربکم واشکروا له د الله رزق خورئ او د الله شکر ادا کوئ د الله څه ادا کوئ او د شکر تفسیر نبی علیه الصلاة والسلام په خپله کړی دی نبی علیه السلام فرمایي افضل الشکر الحمدلله غوره شکر څه شی دی الحمدلله ده غوره شکر څه شی دی الحمدلله نو د هر کار په ختمېدو باندې به څه وایي کله چې ډوډۍ تونګ وخورو نو موږ څه وایو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دا چې د خپله ډوډۍ وخوړله او چې د بل چا سره وخوري د چا میلمه نو بیا به کومه دعا وایي الحمدلله الذي اطعم من اطعمني واسق من سقاني وجعلنا من المسلمین او خو ټول عمر ډوډۍ بار خورو که نه زه چې کور ډوډۍ وخورم هم دا دعا وامه هغه دعا اکثر وامه چې د بل چا سره وخورم ځکه چې خولې ماته چې ټول عمر ډوډۍ مو بل ځای چې خلکو ته دعا کوو نو هغه خپله چې وخورو نه کوم خلکو ته دعا وکړو نو ګوره چې ډوډۍ دې وخوړه نو هم څه ووایه الحمدلله څه ووایه یو اشارې له رازم یو خبرې له رازم چې د نبي علیه السلام دا نوم محمد ولې کېښودی شو د دې کې درته نکته بیانوم د هر کار په ختمېدو کې د شریعت حکم څه شی دی څه وایه الحمدلله وایه نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله سفر ختم شو کور ته به راغی که نه نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل آئبونه تائبونه عابدونه لربنا حامدونه په آخر کې به بیا څه وي حمد وي یعنی په هر کار کې حمد ویل کله چې به منځ ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دا منځ په آخر کې به بیا څه وي حمد به وي اشاره ده
د نبی رسول الله نوم څه کې خو دې شو محمد د حمد نه دی د هر کار په ختمېدو کې څه وایا حمد وایا اشاره ده دې خبرې ته چې په نبی رسول الله باندې وحي ختمه په نبی رسول الله باندې وحي ختم شوله انقطاع د وحي رااله د نن نه بعد وحي ختم شو نو نوم محمد شو د هر کار په ختمېدو کې حمد دی نو د وحي په ختمېدو کې څه دی حمد دی ځکه د نبی رسول الله نوم څه کې خو دې شو محمد کې خو دې شو د نن نه بعد چې څوک د پیغمبرۍ دعوه کوي نو دا به په کافرو کې بدترین کافر کافر کې دا څه دی بدترین کافر دی چې څوک د نبوت دعوه کوي ځکه خو نوم د نبی رسول الله محمد کې خو دې شوی دی چې په د باندې سلسله د نبوت ختمه شوې ده په د باندې سلسله د وحي ختمه شوې ده ځکه ورته نوم محمد کې خو دې شو د هر کار په ختمېدو کې ما حکم د شریعت دار چې حمد وایا الحمدلله وایا نو چې کله نبوت ختم شنو الله حمد راولېږو نبی علیه الصلاة والسلام اشاره ده دې خبرې ته نو دا الله تبارک وتعالی د نبی علیه الصلاة والسلام د نیکه په زړه کې واچول چې د نوم څه کې ده